بسم الله الرحمن الرحیم. د ولزا یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. تمه ده چې ټول به راته ډېر روغ اوسېږئ. د ننګرهار ولایتو بیا په کلچه پزۍ کوڅه باندې چې دا کوڅه مشهوره ده چې ځکه دغلته یوازې کیکونه، کلچې، بسکټ دغه شیان جوړېږي. موږ هم وغوښتل چې دغه د ودونو لپاره، کوژدنو لپاره باید سنتګرېانې، پالټیانې، سالګرې رقم کیکونه خلک جوړوي، فرمایشونه ورکوي، یو منزله، دوه منزله، درې منزله. په تاسو به حتماً په ذهن کې ځینې وخت کې ګرځي چې دا به څنګه جوړېږي او د دې هغه پروسه به څنګه وي او دا به څنګه وي. خو هغه ټولې پوښتنو ته به انشاءالله نن په دې خپرونه کې ځای ورکړو. له موږ سره اوسئ. ملګرو بیا هم ستړي مشئ. او دا د خوشبختانه ویم د خوش قسمته ده چې دغه احساس تیار لګیا دی، عملاً کار هم کوي. مخکې مې یادونه وکړه چې ستاسو ټولو پوښتنو ته به جوابونه نن پیدا کېږي په دغه خپرونه کې. ستاسو ستړي مشئ. خیر اوسه خیر نوم مو زموږ لیدونکو ته واخلئ. نوم مې مسعود دی، د روضات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال په ننګرهار کلچه پزۍ کې ډن غاړې موقعیت کې کار کوم. استاد هستئ که شاګرد هستئ؟ زه خپله د دکان مسؤل یم او خپله استاد یم. په خپله مې ډېر وخت کاریګري کړې ده او فلحال دلته مې خپل کار په ډکه ټوټه سرمایه باندې شروع کړی او الحمدلله ساعت هم پکې تېر دی. دا کار دې کوه چې د کار ونوځي که نه چې فکر کوم دا کیک به د ګاګ لپاره چې راشي بس بیا به غوسه وي. خبره کړې وه تر 10 بجو پورې. دا دی وخت پوره دی، وخت پکې لرو. انشاءالله لګیو چې ورته برابر کړو. دا هغې څو منزله کیک وغوښتې؟ دا خو منزلونه دي که دا منزله موږ دلته جوړو دغه شانتې څوک وزن باندې جوړو. نو زیاتره خلک څوک چې څومره وزن فرمایش ورکړي موږ هغومره جوړوو. دا تقریبا موږ ته راکول شوی 8 کیلو اندازې پورې. نو لږ څه کم او زیات راځي، یا لږ زیات یا لږ څه کم هغه ورسره هغه وخت جوړېږي. ورته اول نه یو نو 8 کیلو پورې ته ما غوښتې اوس لږ فلحال ورته جوړوو. دا کیلو حساب چې وغواړي بیا تاسو اول هم د کیک کیلو کوئ؟ موږ ته اندازې معلومې ځکه زموږ خو کار دی همدا که نه ټول عمر خپل کار سره مخته شوي نو هغه خپله اندازه ورته کټ کوو. د 100 ګرامه یا 200 ګرامه زیات و کم پکې راځي. هغه کمبود او زیاتوالی چې دی هغه مشتري سره مخکې نه خبره کړي او هغه ته موږ ویلي چې کیدای شي لږ زیات کم راشي، په دې کې مشکل نه وي. موږ ته ورته تېر شو یا که ډېرې بیا کې پیسې ووایي. او مشتري خو داسې نه وایي چې ما ته د لیزي کیک وکاروئ، هغه ځي کیک دا خپل کیکونه دي که نه؟ کیکونه مو مختلف ذوق دی دار چا که نه خلک راځي غواړي. خو موږ فلحال صرف دلته د کریم کیک کاروو. په دې راسته کې د ټول نه ښه کریم موږ استعمالوو او خامۍ چې دی بیا هغه په دې زموږ خواوشا په دې علاقو کې غذا سټورونو والا سره چې کوم دي هغې د نرخ ډېر پورته دی. د چا چې کوم هغې ته وس نه رسېږي بیا راځي زموږ سره. یعنې په دې بازار کې ستاسو ریټ ښکته دی؟ دا متوسط ریټ دی، بهترین شی دی. زمونږ دا خلک هم همدې سره مخته دي، زیاتره د همدې خلک ډېر وړي که نه. ما خپله د کابل نه څه یخچال هم راوړی و د خامۍ دپاره او د خامۍ کار داسې کمرنګ دی. دا کیک تاسو تیار راوړئ که نه کیک دلته پخېږي؟ کیک موږ دغلته یو کارخانه لرو د رودوال په نوم باندې، هغې سره موږ خبره کړې ده. موږ ته په هماغه خپله اندازه کیک زموږ اکثره کم کیک چې زموږ په کار وي هغه موږ کاروو. ما مخکې نه یادونه وکړه چې موږ داسې یو کار کوو چې هغه ټکه ټوکه سرمایه باندې کار روان کړی، بس هغه د خپل لاس کسب زه دلته خلکو باندې خرڅوم. ډېر اصیل زیاتره دوکانداران دي، ټول دوکانداران کیکونه زموږ نه وړي. بس بیا ما تا کس راولېږي واټساپ باندې، ما سره تیار دلته واټساپ کې بس زه هماغه کس ګورم هماغه شی ورته جوړوم. تاسو فکر کوم هغه د پیل کارونه ستا دي؟ د کیک پیل شروع چې د دې نه ده او کیک دلته کټ کوو، بیا منځ کې دا کریم ورکوو او دلته سر په سر کېږي دا رقم او بیا هلته هغې سپینۍ او سر په سر کیک جوړوي. بیا تا ته به اسانه د کوم کیک جوړول وي چې ټایر ډبلوالی ډېر ولري؟ چې ډبل وي نو موږ ته بیا اسانه یې هغه او سر په سر کول موږ ته اسانه وي. بیا دا منځ کې دا ګوټې غوندې ورکوي دا چې دې ته اندازه برابروم، دې ته اندازه ورکوو بیا دا فکر ته ږدو جګ راشي. نو کومه خبره چې هغه سره کړي هغه رقم ورته جوړو کیک سره. دا څو کیلو کیک چې جوړوئ؟ دا تقریبا 1 کیلو او 200 کیلو 600 ګرام راځي.
او دغه کوم کریم به ورته موږ په ساده اصطلاح باندې وایو دې کې کوم مواد اچول کېږي چې دې کې راته دې کې چې دی غوړي دي او معده بوره ده او شوده دي پکې او شودم پکې دي او دا پکې مکس کوو هغه نه بیا کریم جوړیږي او دا نور ډیزاینونه چې بیا وروسته ورکوي هغه نور هغه هم داسې کریم وي صرف رنګ یې بدلېږي هغې ته بیا صرف همدا کریم صرف رنګ یې ورته بدلو او دې هغې ته رنګ واچوو نه دا بدل کړو سره بیا بس کار دی کومه چې د کاره دی ونه باسي ځکه استاد دي ویلې چې لس نیم بجې کس راځي او دا پرمیشنونه دي بس موږ ته راټول شوي دي خپل وخته پورې ورته جوړو او لس او لس نیم یولسو پورې دې پورې د منزلونو کې کومه پرمیشنونه راغلي که نه هغه ورته خپل وخت ته برابرو او کوم وخت کې کار ډېر دی کوم ورځو کې اکثر وخت زموږ د جمعې او د پنجشنبې ورځ خلک ودونه مدونه ډېر کوي کوژدې ډېرې کوي نو په دې هغه کې زموږ کار زیات رش ډېرې کامیابي دی غواړم خیر وسله دا چې ټول شي نه دی یو بېل جوړو هغه زموږ په عذابۍ مخکې نه ورته ټول شیان تیار کړي تر څو چې هغه خپل کار به ښه په اسانۍ سرته ورسوي دې کې اوس ته داسې پوهېږې چې څو رقمه رنګ به کاروې هلته موږ سره عکس شته رنګونه یې پکې ویلي څه ورته موږ مخکې نه ویلي چې دا رنګونه یې موږ سره نشته نو که هغې خپله پرې موافق شوي چې مشکل نشته صرف ډیزاین یې همدغه شی راشي نو که ورسره لږ ډېر فرق ولري پروا نه کوي دا کې اوس د واده لپاره داسې پوهې یاستئ واده لپاره کوژدرې لپاره دا بیا د لیکلو وخت کې معلومېږي یا کله به کوم وخت کې وړي بیا ترې موږ پوښتنه کوو چې تاسو په څه شی لیکئ هغې د هماغه وخت کې وایي چې واده یا کوژدنه نو دغه دوه شیانو ته زیاتره وخت په همدې ورځو وړل کېږي ډېرو دپاره د خلک وړي خو دا واړه دی اوار کیکونه یو منزل زیاتره د سالګرو دپاره هغه خلک وي دغه ربل ټیپ چې د تاسو دلته ورکوي دا کلکوالي لپاره چې موږ د دې کې تر دې ځایه پورې یو اندازه فوم کاروو د دې د خاطر دا ربل ټیپ دې ته ورکوو چې خلک یې په چاړه باندې کوم وخت غوسئ او چې پام یې ورته زه کله ناکله دا په دې ځای کې چې بکیم کارېږي ما زیاتره خلک په پام یې دا کیک باندې مخ خو د دې نه باید ډېر پاملرنه وشي چې دې کې دا ډکینګ ورکول کېږي نو دا ډکي د انسان ته ضرر رسوي که نه دغه ډیزاینونه دې چېرته یاد کړي استاده ما خپله شروع کړې په پېښور کې یو څه وخت کار هم پېښور کې کړی دی راغلي مزار کې زه خپله د کلچو د بخش مکمل استاد یم ډېر ښه همدلته کابل کې ما تقریبا 12 کاله کار وکړ اوس دا 3 کاله کېږي دغه خپل کار هم شروع کړی دغه ډیزاین کوستانه دلته مثال د خبرې غلط شي دا به بېرته صحیح پاکېږي همداسې اول خو انشاءالله چې غلطېږي مثلا دا کیک خطا شي دلته یې راوړي بیا ورته سره ترمیم کوو او بیا مشکل نه وي خبره نه وي هغه هم ترمیم خو د ټولو نه مهم شیان دا دی هو که نه دا خو به ټول هم دغه قسم کریم دی استاد صرف رنګ به پکې اچوئ خیر اوسئ دغه بس ټول هم دغه یو کریم کاروو موږ بیا چې هر یو رنګ څوک وغواړي هغې دپاره بیا موږ خوراکي رنګونه مخکې به د چین نه راتلل اوس د وطن خپل جوړېږي نو موږ زیاتره هم د خپل وطني رنګونه کاروو خوراکي رنګونه دي هغه په بوتلو کې راځي او دغه کیک چې استاد اوس جوړ شي تقریبا څومره وخت پورې دا ساتل کېږي دا تقریبا چې 4-5 ورځو پورې هېڅ مشکل نه جوړوي 4 یا 5 ورځو پورې هېڅ شی راونه لېږي څوک ډیزاین خراب نه کړي نو کیک نه خراب په ژمي کې بیا اوړي کې په اوړي کې بیا یو 2 ورځې مقاومت هم کوي په اوړي کې هم دومره ژر نه خرابېږي ځکه چې دا د کریمونه جوړ شوي که نه خامۍ چې وي د خامۍ دلته په جالبات کې په اوړي کې د دومره مشکل وي چې هغه د دې ځای نه خپل کوره پورې وړي خرابېږي بس استاد زه دغه ګلانو په ځای کې تازه لګېدلی ډېر بښنه راکړي تازه ګلان هم پکې ښه ښکارېږي تازه ګلان دلته مشکل دا دی چې په اسانۍ نه پیدا کېږي تازه ګلان ډېر کم پیدا کېږي په دې خاطر دلته موږ دا مصنوعي ګلان راوړو بیا چې څوک داسې ګلان وغواړي چې هغه د کیک موږ سره نه وي نو بیا ورته مصنوعي لګوو
او بل تاسو سره د خپل ډیزاینونه وي؟ موږ سره تقریبا چې خپل کتلاک کې تر 2000 نه ډېر عکسونه شته. خپل لاس جوړ کیکونه مې چې څوک پکې هر یو وغواړي هماغه شی ورته جوړوو. هماغه شی انشاءالله فرق به پکې نه وي. او که انټرنیټ نه څوک راوړي بیا د هغې ځینې اوزار داسې چې هغه دلته په افغانستان کې یا زموږ سره یا په جلالباد کې فی الحال نه د خلکو زر پکاري، نو هغه شی به مشکل وي. هغه به موږ ورته وایو چې ورو دغه شی نه جوړېږي، فرق سره راځي. که به د کس هماغه شی پکاري نو بس بیا بازار دی کې څوک ورته جوړ کړي. موږ چې پوه شو چې دا شی دلته نشته ورته وایو چې دا نه جوړېږي. چې دغه موږ مکمل د دکان سالګرې چې څومره شیان دي سټیجونه یې د مختلف چې کوم شیان سالګرو ته ضرورت کېږي نو هغه موږ ځان سره په دې خاطر هم ساتلي چې د کس سودا دلته والي او بل ځای ته سپازابېږي عذاب نشي او یو مناسب شی هغې ته ښه ښکاره شي. بالکل د دې کار خلاص شو. د دې کار خلاص شو. دا چې وروره د سالګرو دپاره یې کړو. سالګرو دپاره هم خلک کولی شي مثلا د واده دپاره دا شاوور اوس دی د واده کیکونه دا 5 منزله دا په هغې د پاسه لګوي سر په سر د هغې د پاسه یې راغلی مختلف شیان دي پکې دا هر چا خپل ځای کې دا بیا شمې دي موږ سره د سالګرې دپاره ډېرې دي د کوژدنو دپاره ډېرې دي او د ودونو دپاره پکې هم ډېرې شته. دا پکې بل قسم فوارې دي کیک دی هغه ځمکې باندې پرپاشان چې ورته وایي هغه پرپاشان دي دا بیا د کیک دپاره دا نه مثلا کیک کې لګې داسې چې سر باندې ورکېږي لیټر ورنږدې کې خپله اور اخلي دا بیا کیک ته هم تاوان نه رسوي او ځمکې یا جامو ته یا انسان ته هم تاوان نه رسوي سوځول نه کوي. چې دی هغه خو په کیک جوړېږي دا سالګرې خولۍ دي. سالګرو دپاره چې دا مختلفې خولۍ دي که راځي دې کې هر ډیزاین دي که نه که څوک مثلا یو رنګ غواړي دې باندې چا هپي برډ ډے لیکل شوی نو صرف او صرف سالګرې دپاره مخصوص دا کارېږي. ښه استاد ډېره زیاته مننه دا چې یو خبر به دې موږ سره یو ځل به ساعت ته کتل ځکه چې هغه کوم کس فرمایش درکړی هغې را روانو په دومره مصروفه وخت کې د وخت راکړو کور مو ودان ژوندي اوسئ. کور د ستاسو ودان یې الله مو عزت وکړو الله مار کله راوړو موږ هم خدمت کوي او بس دا خو داسې وه تاسو تصادفا راغلی موږ خپل کار کې مصروف نو تاسو چې هر وخت راشئ موږ هم خدمت کوو. ډېره مننه. الله دې تاسو سره هم ښه وکړي څوک چې زموږ دا برنامه ګوري هغې ټولو ته زما د خوا ښه وخت ورته الله نه غواړم. کور هم ودان. ملګرو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ. دا هغه د کیک هغه ابتدایي کارنامه تر فاینل پورې چې څنګه تیارېږي او بیا څنګه ودونو کوژدنو سالګرو سنتګرۍ مختلفو مراسمو لپاره خلک وړي نو هغه کیکونو ډیزاین تاسو مکمل لاسره وکتل. په دې کې چې د خبرونو خوښه شوې وي تر بیا ښه